بسم الله الرحمن الرحیم. یو شمېر بهرمېشتو نهادونو چې په افغانستان کې فعالیت نه لري راپورونه خپاره کړي وو چې په ننګرهار کې د 11 غږیزو رسنیو هغه د اترا ادارې لوري یا د مخابراتو وزارت له لوري د دوی د فریکونسي جوازونه لغوه سوي یا د دوی نشرات ځنډول سوي. دغه راپورونه بې اساسه دي او بې بنیاده دي او هیڅ حقیقت نه لري او دا د بهرنیو کړیو هغه پوښ تبلیغات دي چې غواړي په دغه افواهاتو سره د افغانستان اسلامي امارت او دلته د ژمنو رسنیو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي. د ننګرهار اطلاعات و کلتور ریاست په عموم کې د اطلاعات و کلتور وزارت د نهادونو همدارقم ته د داسې کړیو لپاره چې هغه د افغانستان د باندې فعالیت کوي غږ پې کوي چې دغسې بې بنیاده بې بنسټو راپورونو څخه په کلکه ډډه وکړي. مسؤله اداره د اطلاعات فرهنګ وزارت ده. په ټولو برخو کې چې د رسنیو کومې ستونزې وي مشکلات وي دوی مسؤل ځان ګڼي چې هغوی مشکلات ته رسېدنه وکړي او د دوی ستونزې په خپل وخت سره حل کړي. موږ ژمن یو تر څو پورې افغانستان یو د رسنیو یو پیاوړي مرکز باندې بدل شي.